السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ امید لرم چې ښه به یې. ډېر ملګري تپوس کوي د کرکټ مینوال چې د پاکستان سکواډ ولې نه اعلانېږي. نو که تاسو وګورئ د افغانستان سکواډ اعلان شو، نیوزیلینډ، ساوث افریقې هم اعلان کو، ورسره بنګلادیش، نو انګلینډ، صرف پاتې انډیا ده او پاکستان دی. سکواډ اعلان شوی نه دی، خو د پاکستان سکواډ کې به شپارسین ورولي. نو په دې وجه لیټ اعلانوي، لکه مطلب سکواډ اعلان شوی دی. زه به تاسو سره بیا په یو ویډیو کې شیر کړم. ما سره دی سکواډ، خو هغه آی سی سی ته پټ ورلېږلی دی، خو لا مطلب آفیشل اعلان نه دی شوی. ویل چې دې کې به اوس د واسطو شپارسین ورولي. نو یار ته مطلب یو ټورنمنټ ته سکواډ اعلانې په کار دی. ته داسې ټیلنټډ کلاړیان اعلان کړي، سکواډ اعلان کړي چې هغې باندې ته ورلډ کپ وګټې. لکه اوس د افغانستان چې کوم سکواډ دی، نو ښه زبردست سکواډ دی، صرف د مجیب کمې دی. ډېر ملګري په هغې باندې خفه دي. بل را به شو دوستانو د انډیا طرف ته. نو انډیا بومرا چې دی هغه انجري دی، په هغه وجه د هغې سکواډ کې به هم تقریبا دغه 4-5 ورځې بعد به هغې هم اعلان وي، او 4-5 ورځې بعد به پاکستان هم سکواډ اعلان کړي. بس یو انډیا او یو پاکستان دی چې سکواډ یې نه دی اعلان کړی. بومرا د انډیا او د اسټرالیا چې کوم ټیسټ سیریز و هغې کې بومرا انجري شوی و ملا نه. نو تقریبا زه وایم چې څو وایم که بومرا مطلب اویلیبل شي، هغه انجري دی. لکه هغه مطلب دمه به ورکوي، چیمپئن ټرافی کې به هغه څو وایم کوي. که بیا داسې وي لکه مطلب اخري میچ کې وي یا سمی فاینل ته که انډیا ووته، هغې کې کیدای شي بومرا په سکواډ کې واخلي. خو څو وایم که میچ وکړي، ځکه چې هغه انجري شوی دی. دغه رنګې سیم ایوب هم انجري و، خو سیم ایوب انشاءالله سکواډ کې به اخلي او ورسره په خرزمان. دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو او د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.